د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د سړک غاړې یوې بمي چاودنې له کبله 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د روغتیا ځایي چارواکي وایي برید د طالبانو پر یوه روان ګاډي شوی دی. له دې مخکې پلازمینه کابل کې یوې چاودنې 2 کسان ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. داسې باور کیږي چې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې پر کسانو د سړک غاړې ماین چاودنه کیږي. له دې مخکې له کابل هوایي ډګره د خلکو ایستلو عملیاتو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په څنډو کې ځانمرګی برید شوی و چې مسؤلیت یې داعش وسلواله ډلې منلی و. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او 170 ملکي کسان وژل شوي و. او عمران خان وایي طالبانو سره مې پر ټول شموله حکومت جوړولو خبرې پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنو وروسته یې اوس له طالبانو سره د ټول شموله حکومت جوړولو په اړه بحثونه پیل کړي دي. عمران خان نن شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ځانګړي ډول د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دې اړه اوږده بحثونه کړي دي. نوموړي زیاته کړې په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره په ځانګړي ډول د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر اوږده بحثونو وروسته ما له طالبانو سره د یوه ټول شموله افغان حکومت په اړه خبرې پیل کړي دي چې تاجک، ازبک او هزاره پکې شامل وي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې تر 40 کلن تاوتریخوالي وروسته د ټول شمولیت د باثباته افغانستان تضمین کوي. هغه ویلي چې ټول شموله حکومت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه هم دی. د طالبانو 33 کسیزه سرپرسته کابینه د روانې وږي میاشتې پر 14 نیټه اعلان شوه چې ټولې څیرې د طالبانو غړي او یا ورپورې تړلي کسان دي او په ټول شموله حکومت باندې د نړیوال ټینګار برعکس له طالبانو پرته بله څیره اقلیتونه او یا ښځې د دوی په کابینه کې نه دي شامل شوي. طالبانو تر دا مهاله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.